سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم. دا د زهري هوا د ویډیو دوهمه برخه ده. اوله برخه یې زموږ سره پر فیسبوک او ټیک ټاک باندې کتلی سي. که چا نه وي کتلی همالته را سره وګورئ. ویډیو لایک او شیر کړئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. ویډیو پر هماغه ځای بیرته شروع کیږي. راځو خپلې ویډیو ته. دلته چې نیک حالت ولیدی چې ډېر خطرناک دی، نو د جولیا پر خبره باندې فکر وکړ او هغه یې خوښ سو. پریکړه وکړه چې باید کلي ته ولاړ سي. هغه له خپلې مېرمنې سره سټیشن ته ورغلی، خو هلته یوازې جولیان او د هغه لور ولیدله. کله چې پوښتنه وکړه نو معلومه سوه چې د جولیان ښځه د ترافیک له کبله نسي رسېدلی. د ریل د تګ په حال کې وه، نو نیک ته بله لاره نه وه پاته. هغه خپلې ښځې ته وویل چې تاسو په بلې ریل ګاډۍ کې سپاره سئ. خو لږ وروسته هماغه خطرناکه صحنه په بل پارک کې تکرار سوه. یو باد راغلی او خلک یو په بل پسې لوېدل. یو پولیس خپل ځان په خپله توپنچه سره ووژي. بیا نور خلکو هم په نوبت سره د هغه توپک راواخیستی او خپل ځانونه یې په ووژل. په ریل ګاډۍ کې ناست مسافر ژر د دې خبرې څخه خبر سول او په ځاله نوره هم له ویرې څخه ډکه سوه. جولیان بیا هڅه کوله چې د خپلې ښځې سره اړیکه ونیسي، خو سیګنالونه پرې سوي وه. هغه بې حده اندېښمن و. بیا ناڅاپه ریل ګاډۍ ودرېدل. د خلکو ترمنځ ګډوډۍ جوړ سو. د ریل ګاډۍ کارکوونکي وویل چې مخکینی سیګنال ورک سوی دی، نو ریل ګاډۍ نوره نسي تللی. نیک د خپلې کورنۍ سره یو واړه کلي ته ولاړی او په یوه رسټورانټ کې کښېنستل. هلته یې د بل مېلمه په موبایل کې یو ویرونکې صحنه ولیدله چې د یو باغي وچ ساتونکی داسې خپل ځان د زمریانو مخې ته پرېښوی لکه یو څوک چې یې کنټرولوي. د دې لیدلو سره هر څوک ډېر وویرېدل. حکومتي چارواکو هم اعلان وکړ چې دا نور ترهګري نه ده، ځکه اوس دا پیښه د ټول هېواد په کچه خپره سوې ده او هغه کوچنی ښار چې نیک پکښې کې و د دې آفت مرکز ګرځېدلی و. د ویرې فضا هر ځای خپره سوې وه. لا خلک د صدمې څخه نه وه راوتلي چې ناڅاپه د رسټورانټ څراغونه یودم مړه سول. خلکو ځانونه کنټرول نسوی کړلی او هر څوک د ویرې څخه منډې وهي. په دې ګډوډي کې هر څوک یوازې د خپل ژوند ژغورلو لپاره هڅه کوي. نیک هر لور ته منډې وهلې چې یو څوک ورسره مرسته وکړي، خو د تللو موټر یې پیدا نه کړ. بالاخره یو مهربانه سړی رالی چې دوی له ځانه سره یوسي. نیک او د هغه مېرمن لږ ارامه سول، خو جولیان لا هم د خپلې ښځې په فکر کې و. 2 ساعته تېر سوي وه او هیڅ تماس یې نه و ورسره نیولی. هغه پریکړه وکړه چې ولاړ سي او خپله ښځه پیدا کړي، خو نه یې غوښتل چې خپله لور هم په خطر کې واچوي. نو هغه خپل لور نیک ته ورسپارله. دواړو کورنۍ د یو بل سره د خندا په څېر مخه ښه وکړه، خو نیک پوهېدی چې دا ښایي د هغوی وروستۍ لیدنه وي او همداسې هم وسوه. هغه موټر چې جولیان پکښې کې سپور و یو ځای ته ورورسېدی چې هلته هر لور د خلکو مړې پر درختو باندې راځړول سوي وه. په موټر کې سپارو انسانانو ټولې چغې وهلې. هغوی ژر کړکۍ او دروازې بندې کړلې، خو د چت یو کوچني سوري ته یې هېڅ فکر سوی نه و. د جولیان له سترګو څخه ناامیدي ښکاره کېدله. بله شېبه موټر په ناڅاپي ډول سره یودم ودرېدی او بیا په تیز رفتار سره روان سو. د درختې سره ټکر وکړ. په ټکر کې مسافر له موټر څخه په رفتار کې راووتل او جولیان یوازې پاته سو. هغه د ځمکې پر سر باندې د ښیښې ټوټه راواخیستله او خپل رګونه یې پرې کړل. هلته نیک او نور خلک هم په سم حالت کې نه وه. د لیرې څخه یې ولیدل چې ډېر مړي پر سړک باندې پراته دي. ښکاره وه چې وایرس دې ځای ته هم رارسېدلی دی. ډریور اړ سو چې موټر راواړوي. پر بل سړک باندې دوی د پوځیانو سره مخ سول. هغه پوځیانو دوی ته خبرداری ورکړ چې د اډې مخکینی برخه بشپړه ورانه سوې ده. ټولو سرتیرو ځانونه وژلي دي، پر دې لاره باندې مه ځئ. خو هغوی هلته ونه درېدل. له بلې خوا هم ډېر موټران راتلل. هغو ټولو ته هم دا وایرس رسېدلی و. هلته نیک پوه سو چې که هر لور ته ولاړ سي هره لار د مرګ وخواته موږ. هغه جولیان ته وار په وار سره زنګ وهي، خو هلته هیڅ ځواب رانغلی. د نیک په زړه کې بد شک پیدا سو. په هماغه وخت کې یوه ښځه د خپلې کورنۍ سره د پرنسنټ نه خبرې کولې، هماغه ځای ته چې جولیان د خپلې مېرمنې د لټون لپاره تللی و. نیک ورنږدې سو او غوږ یې ونیوی. د تلیفون له بلې خوا څخه د ښیښو د ماتېدو غږونه اورېدل کېدل. بیا د باد یو زورور شور راغلی. ښکاره وه چې ټول ښار هم د تباهۍ ښکار سوی دی او هغه وایرس خپور سوی دی. نیک د سړک پر غاړه کښېنستی. ډېر وخت چوپ پاتې سو. هغه خپل د دوست جولیان په اړه باندې فکر کوي. دته معلومه وه چې څوک د خپلې مېرمنې د لټون لپاره تللی وي. بیرته ژوندي راتلل یې سخت دی. د زړه په درد او بېوسۍ سره نیک پرېکړه وکړه چې اوس به د جولیان د لور خیال دی خپله ساتي. د لږ صبر څخه وروسته لیک له نورو خلکو سره د راتلونکي تګلارې خبرې پیل کړې. ټولو ته دا خبره په نظر راغله چې هر ځل له پیښې مخکې یو لږ باد چلیږي او دا پیښې تل په هغه ځایونو کې سوي دي چې ډېر انسانان سره یو ځای وي. نیک فکر وکړ چې دا یو ډول زهر دی چې له درختو څخه راوځي او دا هغه وخت فعاله کېږي چې یو شمېر خلک د یوې سیمې ته ورنږدې سوي وي. کله چې عسکر دا خبره واورېدل نو ژر یې پرېکړه وکړه چې پاتې خلک په 2 ډلو سره وویشل سي او خالي سیمو خواته یوازې ولاړ سي. خو پر لاره کله چې د یو خلاص میدان نه راتېرېدل ناڅاپه یو باد راغلی. د مخکې ډلې خلک یو په بل پسې ودرېدل. عسکر له ډېرې ویرې لیونی سو او په زوره یې چیغه کړه
زما وسله زما ملګری ده. ورپسې یې توپنچه راویستل او پر ځان باندې ډزې وکړلې. د ډزو غږ د ټولو پر زړه باندې ولګېدی. په څو ثانیو کې ټول د مخکیني ډلې خلک ووژل شول. نیک په حیرانتیا وویل دا ښکاري چې یوازې د 15 کسانو شتون د درختو وایرس فعاله کوي. پاته خلک اوس په ویرې او ماتېدو په حال کې وو. نیک ځان ته ډاډ ورکړي. هغه د طبیعت د اصولو له مخې وویل شاید د انسانانو بوی د درختو غبرګون پیدا کوي. که موږ د باد پر خلاف لوري ته منډه کړو شاید تاثیر را باندې ونه کړي. په هماغه وخت یو بل باد راغلی. نیک ژر ټولو ته وویل چې منډه کړئ او په بېلابېلو لارو باندې خپاره سي. هغه عجیبه باد لکه سترګې چې ولري د دې په شا پسې ورپسې و. منډه نوره بې ګټې وه. نیک او د هغه مېرمنې خپلې سترګې پټې کړې او د خپل برخلیک انتظار یې وکړ. خو کله چې چاپېریال ناڅاپه آرام سو هغوی په حیرانتیا سره ولیدل چې دوی دواړه ژوندي دي. د دې دا معنا وه چې د نیک اټکل سم و. وایرس رښتیا هم د خلکو د شمېر او حالت له مخې څخه د باد پر لور باندې حرکت کوي. په تیرو ګډوډیو کې ټول خلک خپاره سوي وو. اوس نیک او د هغه مېرمن له جولین د لور او 2 نورو نااشنا کسانو سره پاته وه. نیک هلته یو موټر ولیدی او هغه موټر ته ورغلی. غوښتل یې چې د راډیو له لارې تازه حالات معلوم کړي. خو بیا یې په نږدې میدان کې یو څه ولیدل. ټولو بې اختیاره هلته ورمنډه کړله. نیک د موټر څخه یوه نقشه را پیدا کړله. هغه پرېکړه وکړه چې یو داسې ځای ته ولاړ سي چې نه هلته درختې وي او نه د خلکو ګڼه ګوڼه وي تر څو خوندي پاته سي. بې اختیاره چې یو ښایسته بوټی یې ولیدی. ناڅاپه یې هغه اخبار را په یاد سو چې څو ورځې مخکې ده لوستلی و. هلته لیکل سوي وو چې ساینسپوهانو په سمندر کې زړه بکتریاوې موندلې دي چې د ماهیګرانو په بدن باندې وننوتلې وې او هغوی ژر مړه سوي وو. بله عجیبه خبره دا وه چې هغه بکتریا وروسته ورکه سوې وه. نیک ته دا یقین نه و چې آیا دا د درختو له وایرس سره تړاو لري او که نه. خو په یوه خبره باندې ښه پوهېدی دا کور د ونو په منځ کې دی او دلته ډېر وخت پاتې کېدل خطرناکه دي. د ډوډۍ وروسته ټولو خپل سامان برابر کړ او سفر ته یې دوام ورکړ. خو کله چې د غرونو منځ ته ورسېدی او د کور خواته ور روان سول 2 ډلې یو له بل سره مخامخ سولې. هلته سمدستي ودرېدل ځکه څرګنده وه چې وایرس د خلکو له ګڼ شمېر سره فعاله سوی و. په لږ وخت کې هغوی په عجیبه توګه سره ټوله مړه سول. نیک او د هغه ملګرو نور نه سوی زغملی او ژر یې د باد مخالف لوري ته منډه کړله. له ډېر مزل وروسته د انسانانو توان نږدې ختم سو. له لرې څخه یې یو د بوټ څخه جوړ کور ولیدی. نیک مخې ته ولاړی او د کور د څښتن څخه یې وغوښتل چې دوی ته د یوې شپې ځای ورکړي. خو د کور خلک له دې وایرس څخه وېرېدل. نیک او د هغه ملګرو ته یې جواب ورکړ چې د دې ځای څخه ولاړ سي. هغه 2 ځوانان چې ورسره راغلي وه ډېر په قهر سول او د کور دروازه یې ټکوله. ناڅاپه د کور د دننه څخه یو اوږد ټوپک راووتی. د هغه هلک بدن یې ورسره سوری کړي. سمدلاسه هغه پر مځکه راولوېدی. نیک ډېر حیران سو چې ټوپک بیا د کړکۍ څخه راووتی او هغه کوچنی تور هلک یې هم په سر باندې وویشتی. د کور له دننه څخه د مالک ښکنځلې اورېدل کېدلې. نیک خپل درد وزغمی او له خپلې ښځې او لور سره وتښتېدی. شپه سوه او دوی بیا د ناپېژندو کورونو سیمې ته ورورسېدل. دا ځل نیک پرېکړه وکړه چې پخپله به دننه ولاړ سي او وضعیت وګوري. دا ځل یې بخت کار وکړ. د کور مالکه یوه زړه ښځه وه ډېره خوش اخلاقه او خبرو خوښونکې وه. هغه یوازې اوسېدله خو د نیمې ورځې په زحمت یې د دوی لپاره د خوندور ماښام ډوډۍ جوړه کړله. نیک او د هغه ښځه خوشحاله وه خو په زړه کې یې احساس کوی چې دا زړه ښځه یو څه عجیبه ده. کله چې یې د هوف لور ته د خوب تیاری ورکړی دواړو نیک او مېرمن یې د راتلونکي سفر په اړه خبرې کولې. خو ناڅاپه یې ولیدل چې زړه ښځه د دروازې مخې ته ولاړه ده. نیک حیران سو او په زړه کې یې وویل ښه به وي چې له دې ځای څخه ژر ووځو. سهار چې راویښ سو ولیدل چې ښځه او لور دواړه نادرکه دي. په شک او اندېښنې سره لاندې راښکته سو. هلته یې ولیدل چې د زړې ښځې د خونې دروازه نیمه خلاصه ده. په ویره سره هغې خونې ته دننه ورغلی. پر تخت یې یوه عجیبه ناوکۍ ولیدله. هماغه وخت زړه ښځه ورپسې راغله او د غلا په تور یې پرې چیغې کړلې. نیک سمدلاسه پوه سو چې دا ښځه له ډېر یوازیتوب څخه لیونۍ سوې ده. خو چې هغه یې تعقیب کړه هغه د باندې ووتله. بیا هغه صحنه بدله سوله. زړه ښځه ولاړه وه خو هېڅ نه ښورېدله او د درختو پاڼې پر هغې باندې رالوېدلې. نیک په ویره کې سو او ژر بیرته دننه ولاړی. ټولې دروازې یې بندې کړلې. د باندې څخه یو زورور غږ راغلی. معلومه سوه چې زړه ښځه هم په هغه وایرس باندې اخته سوې ده. بیا یو تیز باد د کور دننه راغلی. نیک ژر واشپزخانې ته ننوتی او د ټوال په مرسته سره یې دروازه بنده کړله. په همدې وخت کې یو غږ واورېدی. دروازه چې یې خلاصه کړله غږ لا نور هم رانږدې سو. دا د هغه ښځه وه چې د لور سره یې په ګودام سټور کې لوبې کولې. د دواړو ځایونو ترمنځ یو تش پیپ و. له همدې لارې یې غږونه اورېدل کېدله. خو د نیک پر مخ باندې خوشحالي هېڅ نه وه. هغه پوهېدی چې دا درختې خلک وژني او د زړې ښځې مرګ تر ټولو لوی ثبوت و. نیک فکر وکړ چې انسان به څنګه له دې بلا څخه ځان وژغوري. هغه یوازې دا غوښتل چې له خپلې ښځې او لور سره پاتې سي. دا هر څه چې یې وویل او له کوره څخه ووتی. هغه تمه نه درلودله چې ښځه به هم دروازه خلاصه کړي.
خو هغې هم دروازه خلاصه کړه او دواړه د بادونو په منځ کې لاسونه سره ونیول او د مرګ انتظار یې وکړ. خو د 15 دقیقو څخه وروسته دواړه روغ رمټ وه. معلومه سوه چې هماغه شېبه دا عجیب آفت ختم سوی و. وخت تیر سو. 3 میاشتې وروسته هر څه بیرته عادي سول. د جولین لور اوس د نیک په کور کې اوسېدله. تلویزیون دا خپروله چې دا آفت د طبیعت لخوا د انسان لپاره یو خبرداری و او اوس خلک بیرته په خوښۍ ژوند کوي. په ناڅاپي سره هر څوک ودرېدل او ویرې ونیوله. هغه د ونو وایرس بیرته راګرځېدلی و. هېڅوک نه پوهېدل چې دا ځل به هم لکه مخکې چې ورک سوی و پخپله به ورک سي او که نه. دا د فلم یو له تر ټولو ویرونکي صحنو څخه ګڼل کېږي. خو دا فلم ډېر بریالی نه و. یقینا به دا فلم د ډېرو خلکو خوښ سوی وي. خو دا د خپل وخت فلمونو څخه یو مشهوره فلم و. د نن ویډیو مو همدلته پای ته رسېږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. یو ښایسته کمنټ راته وکړئ. زه به ستاسو کمنټونو ته حتما جواب درکړم. مننه.